سلامونه دوستانو. د فوټبال یو ګراوند دی او د غرونو په منځ کې ډېر ښایسته فوټبال ګراوند دی. ګوره میچ شروع دی خو مخامخ نور دی او نور مې ورته وویل نور راته رایاد شو دا د شپې 9 بجې دي. ښه مزید اوس ما خیال دی که 1 غنټه نور هم لا لګي. په اوړي کې په یورپ کې نور د شپې تر 10 بجو پورې دا اوړي کې همداسې په وخت به یې درته ښیم. میچ شروع دی خو میچ خو باغي چغې سوري شروع کړي. دا ځای ښایسته ځای دی. مخامخ ګوره دا ټول غرونه دي ورسره کورونه دي. سړک دی راښکته راغلی دا ټول ګاډو والا ګوري دا ټول راغلي دا میچ دپاره او کلیواله سیمه ده. ګوره ښه پراخه کورونه دا خو ورسره یو کپني مپني ده. ګراوند ډېر غټ ګراوند دی او ښه سپیشل خاص ګراوند دی. داسې چټي ګراوند نه دی لکه یعنې دغه دا د دې ډریسنګ روم دی. هغلته جامې مامې بدلې را بدلې. مخامخ ځای ډېر ښایسته ځای دی. دا کورونه چې ګورې د غره په دې نمنه که ډېر خوند کوي حقیقت او نور دی کېدای شي ویډیو کار سم ونه کړي خو کلاړیان به راته زه وښیم د نږدې نه به کوشش وکړم چې ورشم او شور دومره دی ودرېږه دلته به زمونږ اجازه وي که نه خو زه ور به شو که څه ویل بند به یې وکړو. دا ګوره والا هم د دغه ګراوند نه بیا دا خلک هغه کوي وروره کلاړین ترې نه وځي غټ غټ یو کلیواله سیمه ده. ما څنګه اول وویل که نه د کلي دپاره یې د خپل ګراوند جوړ کړی دی. ګوره بیا مختلفې جامې وله ورکړي چې خپل خپل کلاړي سړی وپېژني. ګوره خواته په یو ګراوند کې 2 لوبې دي. چوټۍ ورځ د بس دیم پریکټس کوي را کوي. زما خیال لوبه ختم هم شوه که څنګه چل به وي خو ګوره پوره سیسټم څومره اوزار یې ورته ایښی د دې ګراوند د پاککارۍ او کلاړین تور او سپین او ګوره مختلف. همدې نه بیا دې پریکټس یې کوي د دې کلو دې ګراوندونو نه بیا خلک کم ځای ته وځي. دا وګوره بورډ یې ورته لګولی دی. سکور هم ښی راښی پوه شوې. بار ځای به وګورو دې دمه کې زما خیال اوبه مو بس کي لا خو که وګورې نو د شپې 9 بجې دي ورو نیمه شپه ده زمونږ خلکو په حساب. خو دلته چې دومره سخته رڼۍ بیا چا له خوب هم نه ورځي څنګه. دا وګوره چې ځې نور دې په سر ولاړي نو عقل نه مني چې دا شپه ده نو بیا خوب هم نه درځي. بار نور ځایونه به در باندې وګورم دی به اوبه مو به یوز کړي. دا ګوره دا لاره یې ورته ورکړې ده. دلته به ځي دي جامې بدلېدو ته او نور دغه ځای ډېر ښایسته ځای دی. وګوره وګوره تش د مارغانو اوازونه دي. ښه نور بار چې سیمه وګورې ډېره ښه سیمه ده دی خو هلته ورسره یو نهر بهیږي او بیا وروره باغونه دي او ډېر ښه سیسټم دی پوه شوې. دا وګوره بهر ځای ته دغه کورونه دي. دلته ورسره پولیس سټیشن دی او وروره دغه کپني مپني دا چې شی دي. دا ګوره ځنګل غرونو کلو کې څنګه لارې ورکړي دي. وګورئ نو ښایسته ځای دی او نور مې هم دله وښودو د نیمې شپې کې لاړین دي لګیا دي چوټۍ ورځ د اکسرسایز یې کوي. نو بس دا د دې ځای ژوند دی دا سیسټم دی. نو ماسخوتن ور ووتم ملزه درته به یې وښیم. دا ځای ډېر ښایسته دی. د مارغانو اوازونه دي او نور کلاره کلاري ده. بس اوس لږ ساعت پس به تیارې شي دا خلک به موځي نو بس زه به هم درته خدای په اماني ویم.